السلام علیکم ملګرو، الله تعالی دې وکړي چې ټول به راته رک روغ او د صحت په جامو کې به پټ واوسئ. دوستانو راځئ نن د یوې نوې او ښایسته ویډیو سره راغلی یم. څنګه کولی شو چې د یوټیوب اکاونټ ویریفای کړو. نو دوستانو راځئ ویډیو راسره تر پایه وګورئ او خوند ورڅخه واخلئ. دوستانو د ویډیو د کتلو څخه مخکې لومړی زموږ د یوټیوب چینل سره حتما سبسکرایب کړئ او د ګنټې په دې نشان باندې هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هر یوه ویډیو له هر چا څخه مخکې لومړی تاسو ته ورسیږي. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو درسره حتما لایک کړئ. دوستانو راځئ ټیم نه بربادوو، راځئ وخت قید کوو او ویډیو پیلوو. دوستانو تاسو به دلته راشئ. تاسو باید په خپل موبایل کې ینډکس براوزر، دا ډېر ښایسته براوزر دی او دا به باید په خپل موبایل کې ولرئ. دا ینډکس براوزر زه خلاصوم او دلته په یوټیوب باندې زه کلیک کوم. کله چې په یوټیوب باندې کلیک وکړم نو ما د یوټیوب اکاونټ به خلاص شي. نو دوستانو دلته به تاسو دغسې یو انټرفیس به راشي. قدرمنو دلته به دا زه رانږدې کړم او تاسو دلته ښکاري زه په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دوستانو تاسو ته به دلته یوه مینیو راشي، یو انټرفیس به درته راشي. نو دوستانو تاسو ته به دغلته داسې یو انټرفیس، داسې یو مینیو به درته راشي. دلته به دوستانو تاسو په کریټر سټوډیو چې درته ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دلته داسې یو مینیو راشي. نو دوستانو دلته تاسو ته دا به رانږدې کړئ. دلته لیکلی دی چینل. په دې چینل باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې په چینل باندې کلیک وکړئ نو دوستانو تاسو ته به سمپلی دلته یو انټرفیس راشي او دا به ویریفای درته ښکاري. په دې ویریفای باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په ویریفای باندې کلیک وکړئ نو دوستانو تاسو ته به دلته داسې یو مینیو راشي. سمه ده. په دې کې به خپل ملک وټاکئ، پاکستان کې افغانستان کې یې. په افغانستان کې ایلند به ټیکسټ می ویت ویریفیکیشن کوډ دلته به تاسو دا ولیکئ او دلته به نمبر پکې ولیکئ دوستانو چې کوم نمبر باندې تاسو دغه ویریفای کوئ. نو دوستانو زه پکې نمبر ورکوم. نو دوستانو زه دلته نمبر ورکوم او په همدغې نمبر باندې ویریفای کوم. کله چې دلته نمبر ورکړئ نو دوستانو تاسو به دلته لاندې دا سبمیټ بټن راته ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په سبمیټ باندې کلیک وکړئ نو دوستانو تاسو چې دا کم نمبر په دغې ځای کې ورکړئ نو دې ته به یو ویریفیکیشن کوډ راشي او دغه کوډ اوس دلته راځي ما ته او زه به یې دلته ورکړم. کله چې دا ویریفیکیشن کوډ تاسو دلته راشي نو تاسو اکاونټ به شي ویریفای شي. نو بیا که چیرې یو اکاونټ د یوټیوب نه وي ویریفای شوی هغه بې پیدې دی، د هغې سبسکرایبر بې پیدې دي، د هغې ویډیوګانې بې پیدې دي، ځکه چې هغه ویریفای شوی نه وي. د یوټیوب د اکاونټ ویریفای کول دا ډېر ضرور دي. دوستانو تاسو ته به دلته دغسې یو مینیو راشي او دلته به هغه کوډ ورکړئ، کوم کوډ چې کوم نمبر چې تاسو ورکړی دی هماغه نمبر ته یو کوډ لاړي. دوستانو ما ته نمبر راغلی دی دا کوډ دی او دلته به په سبمیټ باندې زه کلیک وکړم نو زما اکاونټ شیر شو، ویریفای شو. دلته وګورئ شیر شو، ویریفای شو. دلته به کنټینیو باندې زه کلیک وکړم. نو دوستانو زما اکاونټ ویریفای شو. دا ډېره ښایسته لاره ده. دا وګورئ دوستانو ویریفایډ او په دې سره موږ کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره خپل یوټیوب اکاونټ ویریفای کړو. دوستانو دا په نورو براوزرو کې نشته دی، ګوګل کروم کې یا هم په نورو کې. دا ډېر ښایسته براوزر دی، ینډکس براوزر او ښایسته براوزر دی. په دې کې موږ هر قسم کار کولی شو. نو دوستانو د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ دا چینل سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.